جوړ په خیر په دې هیله چې روغ وئ د ایټالیا په پلازمینه روم کې یو د روم ډېر ځایونه مې ولیدل خو بې له دغه ځایه تلل راته ډېر ګران ومالې دا ځای به ګورم د بیرغ د نشان نه خو مې وپېژانده او پاس هم بیرغ پرې رپېږي نو پوهېږئ چې کوم ځای دی د افغانستان سفارت دی او د دې بله په زړه پورې کیسه دا ده چې دلته یې لیکلي دي ویلا امان الله نو دا امان الله خان دی د افغانستان د ازادۍ ګټونکی امان الله خان تاسو پوهېږئ چې په هغه وخت کې کله چې امان الله خان لا په واک کې و دغه سفارت افغانستان ته ورکړی شو ځکه د افغانستان او د ایټالیا ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په 1921 کال کې په جون کې پیل شوي دي او له هغه وخته تر ننه پورې دا ډیپلوماتیک اړیکې روان دي خو کله چې امان الله خان په 1926 تر 28 کلونو پورې د باچایۍ پرېښودله البته افغانستان یې پرېښوده له هېواده ووت تبعید شو بیا راغی دلته او په دې ځای کې څه موده اوسېده بیا وروسته یو بل کور ونیوه چې 2 کوټیز کور دی او ډېر غریبانه کور دی هلته و بیا په حق ورسېده مړ شو او جنازه یې افغانستان ته ولېږدول شو او په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شو نو د افغانستان سفارت چې دا د افغانستان خاوره هم ده د افغانستان سفارت دغلته دی د ایټالیا په مرکز روم او د روم په زړه کې روغ اوسئ